چې څوک هم د سټیراید نوم واوري که نه د دې نه ډېر زیات خلک یېرېږي. سټیراید چې څوک واوري بس وایي تباهي ده. اخر دا سټیراید دی څه شی؟ د دې څه فایدې شته که نه او د دې نقصان څومره غټ نقصان دی. ګوره سټیراید چې دی که نه سټیراید دا اصل کې یو قسم کیمیکلز دي، هارمونز دي چې دا په آرټیفیشل طریقې باندې تیار شوي دي. یعنی مطلب دا هغه هارمونز دي، هغه کیمیکلز دي چې دا په آرټیفیشل په مصنوعي طریقې باندې تیار شوي دي د دې دپاره فار لایف سیوینګ پرپزز. مطلب دا دی چې د انسان د ژوند د بچ کولو دپاره په مصنوعي طریقې باندې یو خاص کیمیکل پیدا شوي، یو قسم هارمونز پیدا شوي د دې دپاره چې انسان ته کله ضرورت راشي او د هغه ژوند په خطره کې، نو دا سټیراید د انسان ته ورکړي چې د دې انسان ژوند پرې بچ شي. دغه مصنوعي، دغه آرټیفیشل کیمیکلز، دغه آرټیفیشل هارمونز ته ویل کېږي سټیرایډز. خو تاسو ته ما وویل دا تیار شوي دي د لایف سیوینګ پرپزز دپاره، یعنې مطلب د یو انسان د ژوند د بچ کولو دپاره تیار شوي دي. اوس چې دا د انسان د ژوند د بچ کولو دپاره تیار شوي دي که نه، نو اخر د دې نه دا خلک دومره ډېر زیات یېرېږي. ولې؟ اخر په دې کې کمال څه دی چې دا خلک د سټیرایډو نوم اخلي نو د دې نه یېرېږي. نو ګوره زه تاسو ته ویم دا جوړ شوي دي د لایف سیوینګ پرپزز دپاره، د یو انسان د ژوند د بچ کولو دپاره. دا خلک د انسان د ژوند د بچ کولو دپاره نه استعمالوي، بلکې د انسان د وجود تباه کولو دپاره استعمالوي. که چېرته د دې سټیرایډ موږ پازیټیو استعمال وکړو دا زموږ ژوند شي بچ کولی، خو که چېرته د دې سټیرایډ موږ نیګیټیو استعمال وکړو، د دې سټیرایډ موږ غلط استعمال وکړو، دا زموږ وجود تباه کولی شي، دا زموږ عینه تباه کولی شي، دا زموږ کډنیز تباه کولی شي، دا موږ ته د زړه مختلف قسم بیماریانې شي جوړولی. نو د سټیرایډ د استعمال پورې خبره ده چې دا څوک څنګه استعمالوي. د دې سټیرایډ اگزامپل داسې دی لکه د ټوپک. که دا ټوپک چېرته ستا د محافظ سره په لاس کې، نو دا ستا ژوند بچ کولی شي، دا ستا محافظ دی. خو که دا ټوپک چېرته د دشمن په لاس کې، د یو ډاکو په لاس کې، د یو ټارګټ کلر په لاس کې، نو دا بیا ستا ژوند تباه کولی شي. نو د دې سټیرایډ هم دغه استعمال دی. که دا چېرته موږ د ښه پرپزز دپاره استعمال کړو، نو دا زموږ ژوند بچ کولی شي. که د غلط مقصد دپاره استعمال کړو، دا زموږ وجود تباه کولی شي. د دې غلط استعمال دا موږ د مرګ خولې ته ورسولی شي. ګوره څنګه که چېرته یو انسان د سټیرایډ غلط استعمال کړي، فار ایگزامپل یو بالکل صحتمند نوجوان دی، یو روغ نوجوان دی، دی جیم ته ځي، جیم ته یو باډي بلډر دی، د خپل باډي بلډ کولو دپاره، د خپل مسل جوړولو دپاره، د ویټ گین کولو دپاره، یا مثال د بیوټي دپاره چې یاره زه داسې امپریشن ورکم چې زه ښایسته ښکاره شم، زه خوبصورته، زه حسین، بالکل روغ رمټ او صحتمند ښکاره شم. دی اوس د خپل باډي بلډ کولو دپاره سټیرایډ استعمالوي، دی د مسل جوړولو دپاره سټیرایډ استعمالوي، دی د خپل بیوټي دپاره چې زه یاره خوبصورته په نظر باندې راشم، د دې دپاره د سټیرایډ استعمالوي. یو ایتلیټ دی، دغه مقابله د کمپیټیشن دی، د منډې مقابله ده، یا دغه د ریسلینګ مقابله ده، یا دغه د باکسینګ مقابله ده، او دی د دغه دپاره سټیرایډ استعمال کړي. دا د سټیرایډ غلط استعمال دی. که یو کس د دې دپاره سټیرایډ استعمالوي چې زما باډي بلډ اپ شي، زما باډي جوړه شي، زما مسل جوړ شي، زما سټیمنا جوړه شي، زه خوبصورته راشم، زه خلک امپریس کم، زما نه خلک امپریس شي، د دې دپاره که یو کس سټیرایډ استعمالوي، نو دی خپل وجود تباه کوي، دی خپل ځان تباه کوي. دا د سټیرایډ غلط استعمال دی. اوس که چېرته د دې نیګیټیو مقاصدو دپاره د دې سټیرایډ غلط استعمال څوک کوي، نو د ده وجود ته کمې خطرې دي. تاسو ته ما وویل دا وجود تباه کوي. کمې داسې غټې خطرې دي چې که چېرته موږ سټیرایډ استعمال کړو، زموږ وجود ته هغه نقصان ورکولی شي. غټې خطرې، غټ نقصانات چې د سټیرایډ زموږ په وجود باندې دي، هغه درته وایم. د ټولو نه اول غټ نقصان چې دا سټیرایډ زموږ وجود ته ورکوي، په هغه کې د ټولو نه اول کډني ډیمیج کوي. زموږ چې ګردې دي که نه، دا ګردې زموږ تباه کوي. د سټیرایډ غلط استعمال زموږ ګردې مکمل طور تباه کوي. د سټیرایډ غلط استعمال زموږ عینه لیور تباه کوي، ختموي، هیر لاس کوي، هیر فال، زموږ ویښته به بیا زرخیږي که چېرته د سټیرایډ موږ غلط استعمال وکړو. د سټیرایډ غلط استعمال چې دی دا په انسان کې انفرټیلیټي کاز کوي. د سټیرایډ غلط استعمال چې دی دا زموږ بون هډوکي ډېر زیات کمزوری کوي. انسان اس یو ډانچه په ظاهره چې را روان دا به ډېر زیات صحتمند او ښایسته ښکاري، خو دی دننه ختم دی. نو راځو یو د دې په نقصاناتو باندې خبره کوو. د ټولو نه اول غټ نقصان چې دی که نه د سټیرایډ، هغه دی کډني ډیمیج کوي. دا زموږ ګردې مکمل طور تباه کوي، ګردې ناکاره کوي. د دې نه وروسته د دې چې بل غټ کوم نقصان دی که نه، هغه دی لیور ډیمیج. زموږ عینه چې ده که نه، دا مکمل تباه کوي، د دې تباهي کوي. نو که چېرته یو انسان سټیرایډ استعمالوي، په غلطه طریقه باندې استعمالوي، د ده به کډني خرابېږي، د ده به لیور تباه کېږي. دریم نمبر نقصان چې دا موږ ته راکوي، یو غټ نقصان هغه دا دی چې دا انفرټیلیټي کاز کوي.
انفرټیلیټي کاز کوي، کوم ته چې بانج پن ویلی کېږي. د دې سټیراید غلط استعمال موږ ته بلا شي د هارت ډیزیزز کولی شي، د زړه بیماریانې، د زړه مختلف قسم بیماریانې، هارت اټیک، بلډ پریشر، پیریکارډایټس، مختلف قسم بیماریان چې دا د دې سټیراید سره تړلي دي. که یو کس د سټیراید غلط استعمال کوي نو دته ډېر غټ چانس دی چې دته د زړه بیماریانې وشي. د دې نه علاوه هیر فال دی، یعنې مطلب دا دی که یو کس د سټیراید غلط استعمال کوي د ده ویښته به خیږي. په شپږم نمبر باندې چې د دې کم غټ نقصان دی که نه، نو هغه دی ویک بون. ویک بون مقصد دا دی چې کم انسان سټیراید په غلطه طریقه باندې استعمالوي د ده به اړوکې کمزوري، د ده د اړوکې ډینسټي ختم شي، بس هسې یو ډوک پاتې شي، دا په منځ کې دننه وخوړل شي، سخوالی کم ریجډ بون چې دی که نه هغه ختم شي، د اړوکې ویک پاتې شي، کمزوری پاتې شي. دا د سټیراید د غلط استعمال د وجې نه. بل نقصان چې د دې سټیراید کم دی، دا د انسان سټیمنا ختموي، لو سټیمنا. یعنې مطلب دا دی کم چې د انسان قدرتي طاقت دی که نه نیچرل، کما سټیمنا د انسان خپله جوړه شوې ده، هغه سټیمنا د دې سټیراید د غلط استعمال سره ختمېږي. دغه کس ته ووایه وایي راځه په دې پړوو باندې خېږو، د ده به غټ وجود جوړ شوی خو دی په پړوو باندې نشي ختلی، دته ډېر زیات مشکلات دي. نو دا د انسان سټیمنا کمزوري کوي، سټیمنا ختموي. دا د دې سټیراید نقصان دی. یو بل نقصان دا د انسان ویټ سیوا کوي، ویټ گین. ویټ گین یعنی مطلب د انسان د دې وجود ډیر زیات غټ شي، موټاپه کوي. تاسو به چېرته کتلي په دیوالونو باندې اکثر وال چاکینګ شوی، اشتهارات کېږي، په ریډیو باندې کېږي، په اخبارونو کې راځي، په سوشل میډیا باندې چلیږي صحتمند کیپسول. داسې سټیراید تاله درکوي، خلک خو بیا په دې باندې نه پوهېږي. دغه میډیسن والي وایي یاره دې سره به زما وجود غټ شي، زه به مسکولر شم، زه به غوښه واخلم، خو دا سټیراید دی، دا ستاسو وجود دننه تباه او برباد کوي، دا ستاسو کډني خرابوي، دا ستاسو لیور خرابوي، دا ستاسو د زړه بیماریانې تاسو ته کوي، دا ستاسو معده خرابوي، دا ستاسو مختلف قسم د بیماریانو جرړه ده. نو د سټیراید هغه استعمال که هغه چېرته موږ په غلطه طریقه باندې وکړو نو دا زموږ دپاره دا ویټ گین دی. مطلب دا دی چې دا زموږ وجود غټوي، موټاپه کوي، اوبیسټي کوي، او غټ وجود د بیماریانو جرړه ده. دا بل نقصان دی د سټیراید د استعمال. خو یو بل نقصان چې دی که نه د سټیراید، هغه دا دی چې د انسان بیا فیل هنګر، یعنې مطلب دا دی چې د انسان بیا ډېر زیات لوږه ډېره محسوسوي. کم انسان چې سټیراید استعمالوي که نه، تاسو وګورئ چې کم انسان سټیراید خوري هغه به روټۍ ډېره زیاته خوري، هغه ته د ډېرې روټۍ ضرورت دی. دته دا ځان داسې پهلوان ښکاري. کم قسم چې سټیراید استعمالوي دته دا ځان داسې پهلوان ښکاري، وایي چې یاره دې دیوال له مې څوک ورکړو نو شاته ګزارم، دومره ورته د ځان پهلوان ښکاري. دا د دې سټیراید په وجه باندې دا انسان وږی کېږي ډېر. خو د دې سره دا معده زموږ خرابوي. دا سټیراید غلط استعمال چې دی که نه، دا زموږ معده څه کوي؟ ډیمیج کوي. دا لسم نقصان شو، سټمک ډیمیج، زموږ معده تباه کوي. یو بل نقصان زه تاسو ته وایم چې کم کس سټیراید استعمالوي که نه، نو د ده په موډ سوینګ، یعنې مطلب دا دی دته به انزایټي کېږي، دته به ډپریشن کېږي. نو 11 نمبر چې دی که نه، دا موډ سوینګ دی. موډ سوینګ، بس هر وخت کې انزایټي، ډپریشن، بس سوچونه، ټینشنونه، دا انسان ذهني طور خرابوي. او د دې نه علاوه یو بل غټ نقصان زه تاسو ته در وښیم، کوم چې ډېرو خلکو ته هغه مسله د دې سټیراید د وجې نه راغلې ده، هغه دا اریکټایل ډسفنکشن. اریکټایل ډسفنکشن دا د دې انفرټیلیټي سره تړلې خبره ده. نن سبا دا مسله ډېرو خلکو ته د څه د وجې راغلې چې د سټیرایډو بې درېغه استعمال شوی دی. حکیمان دي او که ډاکټران دي، انسان په خپله مرضي باندې د سټیرایډو داسې بې درېغه او غلط استعمال وکړي که نه، چې نن سبا بلا شي خلکو ته دا مسله راغلې ده، د انفرټیلیټي او د اریکټایل ډسفنکشن. د دې ټول غټه وجه څه ده؟ سټیراید. او د دې نه علاوه یو بل نقصان چې دی که نه، هغه زمونږ په وجود کې د سټیراید د وجه دی هارمونل امبیلنس. هارمونل امبیلنس زمونږ په دې وجود کې د هارمونز خپل یو سیستم دی، په خپل طریقه کار باندې په موزون مقدار کې هارمون سیکریټ کېږي زمونږ په وجود کې. خو چې کله موږ د سټیراید استعمال شروع کړو نو د هارمون دا بیلنس چې دی که نه دا خراب شي، دا امبیلنس شي. مطلب دا دی چې یو هارمون په څومره مقدار کې پکارو، بیا به د سټیراید د استعمال نه وروسته هغه یا د هغه مقدار نه کم سیکریټ کېږي یا بس یوازې سیکریټ کېږي. نو هارمونز که کم سیکریټ کېږي هم زمونږ وجود ته مسله جوړېږي، که هارمون د خپل مقدار نه سیوا سیکریټ کېږي هم زمونږ وجود ته مسله جوړېږي. دا د څه د وجې؟ دا د سټیراید د غلط استعمال د وجې. د دې نه علاوه دا موږ ته هایپرټینشن کوي. هایپرټینشن ته موږ ویلی شو بلډ پریشر. کله چې بلډ پریشر د نارمل نه سیوا کېږي، دا د څه د وجې؟ کوم انسان چې د سټیراید غلط استعمال کوي دته به هایپرټینشن، د بلډ پریشر به سیوا کېږي.
د دې نه علاوه 15 نمبر باندې چې بل کوم نقصان موږ ته کیږي دا زمونږ د هارت ریټ دی کنه دا سیوا کوي نو اټ انکریز هارت ریټ زمونږ د هارت ریټ د نارمل نه ډیر زیات سیوا کوي نو تاسو ته ما ویل دا موږ ته د زړه بیماری نه جوړوي دا قسم مسلې دا سټیراید موږ ته په وجود کې جوړولی شي د دې نه علاوه نور هم بلا شي غټې مسلې موږ ته جوړولی شي خو سټیراید چې موږ ته کمې مسلې جوړوي غټې مسلې هغه کې کډني ډیمیج زمونږ ګردې خرابوي لیور ډیمیج زمونږ آینه چې دا کنه دا تباه کوي انفرټیلیټي موږ ته کاس کوي انفرټیلیټي غټه وجه چې دا کنه د سټیراید غلط استعمال دا انفرټیلیټي ده د دې نه علاوه موږ ته د زړونو بیماری نه کوي هارت ډیزیز هیر فال په کم عمر کې د انسان ویښته وخیږي دا څه د وجې دا د سټیراید غلط استعمال د وجې ویک بون تاسو ته ما ویل زمونږ د بون ډینسټي خرابه کی بیا کمزور اډوکې پاتې شي کم انسان چې د سټیراید بې دریغ او غلط استعمال کوي د اډوکې به کمزوري لو سټیمنا د انسان چې کم نیچرل سټیمنا ده کم طاقت دی هغه ختم کی کم انسان چې سټیراید ډیر استعمالوي کنه دا ویټ گین کی وزن سیوا کی باډي جوړه کی خو ته ورته وایې راځه پرې پړو باندې لږ خېلو د ده ته په پړو خاطر کې بیا ډېر زیات مشکلات دي د سټیمنا ختم شي وجود به هسې غټ ویټ به ګین کړی خو د غټ وجود فایده بیا نشته غټ وجود خو د بیماریانو جرړه ده د بلډ پریشر د ډایبیټیز د شوګر د مختلف د زړه بیماریانې مختلف قسم بیماریانې دا د غټ وجود سره تړلي دي نو سټیمنا یې ورله ختمه کړه وجود یې غټ کو د روټۍ دشمن یې جوړ کو دته به لوږه اوس ډېره کېږي فیل هنګر دی به دومره روټۍ خوري چې دی به د شکور دشمني خو د ده سټیمنا کم نیچرل طاقت و هغه ترې ختم شو دا د سټیراید غلط استعمال د دې نه علاوه بل نقصان چې دی تاسو ته ما وویل سټمک ډیمیج زموږ معده تباه او برباد کړي د دې نه علاوه موډ سوینګ انزایټي جوړوي ډیپریشن جوړوي او بل اریکټایل ډسفنکشن تاسو ته ما وویل دا غټې مسلې دي چې په دې نن سبا دور کې خلکو ته راپېښې شوي دي چې انفرټیلیټي او اریکټایل ډسفنکشن دا د څه د وجې نه د بې دریغه د سټیراید استعمال د وجې نه خلکو ته د اریکټایل ډسفنکشن مسلې راغلي او د انفرټیلیټي مسلې ورته راغلي په کم ایج کې په کم عمر کې خلک ګرځي حکیمانو باندې ډاکټرانو باندې هغه ورله دا سټیراید ورکوي دغه سټیراید استعمالوي خپل باډي خپل جسم یې پې تباه کو په دې سټیراید باندې عارضي طور پیدا ورکي مستقل طور د وجود تباه او برباد شي خو د دې نه علاوه هارمونل امبیلنس زموږ په وجود کې تاسو ته مې ویل د هارمون خپل یو مقدار دی دا زموږ د هارمون هغه بیلنس ګډوډ کړي څومره مقدار کې چې د هارمون سیکریټي کېدل پکارو نو هغه ګډوډ کو هغه امبیلنس کو هارمون د نارمل نه سیوا شي هم زموږ په وجود کې نقصان راولي او که د نارمل نه کم سیکریټ کېږي هم زموږ په وجود کې نقصان راولي نو د هارمون امبیلنس چې راځي کنه دا د سټیراید په وجه باندې د دې نه علاوه تاسو ته ما ویل دا هایپرټنشن جوړوي انکریز ایچ آر هارت ریټ چې دی کنه دا زموږ سیوا شي دا د دې سټیراید غلط استعمال اوس به تاسو وایي چې دا سټیراید دومره خطرناک شی چې دا زموږ وجود مکمل دننه داسې ډیمیج کوي تباه کوي نو بیا دا په هر کلینیک کې ملاویږي ولې دا ډاکټران مریضانو ته ورکوي ولې دا اف ډي اے چې کوم ډرګز والا دي د هغوی دا اپروو کوي ولې چې دا دومره تباهي ده نو د دې دومره استعمال بې دریغه ولې کېږي دا د ډرګ والا چې کوم دي هغوی د اپروول ولې ورکوي چې دا واخلئ تاسو په هر کلینیک کې او په هر فارمیسي کې سټیرایډز پراته دي او خلکو ته ورکوئ نو ګوره تاسو ته ما په اوله کې یو خبره وکړله چې دا سټیراید چې دی دا د دې مقصد دپاره جوړ شوی و چې دا یو لایف سیوینګ پرپز دپاره جوړ شوی و د دې مقصد دپاره که یو انسان ته ضرورت رالی او هغه د مجبورۍ په حالاتو کې بل په هېڅ څه باندې نه ټیک کېږي هغه ته به موږ سټیراید ورکو نو دا یو لایف سیوینګ پرپزز دپاره دا سټیراید جوړ شوی چې په دې باندې موږ د انسان ژوند بچ کړو خو خلکو د هغه ډېر زیات غلط استعمال شروع کړو اوس جیم ته نوجوان ځي ښه بلکل روغ دی هلته سټیراید استعمالوي نو د دې صحیح پازیټیو استعمال هم شته دی لکه مثال په دې کې کارټیکوسټیرایډز دي چې هغه د الرجي دپاره د آستما دپاره د دې دپاره ډاکټران پرسکرایب کوي او خلک استعمالوي د هغه څه د هغه صحت ټیک کېږي برابرېږي خو د هغه پازیټیو استعمال دی د یو کوالیفاید ډاکټر په وینا باندې به هغه ته استعمالوي د یو خاص ټیمه پورې په یو خاص ډوز کې به استعمالوي یا مثال د کینسر د علاج دپاره ځینې سټیراید دي چې هغه استعمالېدلی شي په انجکشنو کې هم شته په کیپسولو کې هم شته په ټبلیټسو کې هم شته دا د دې پازیټیو یوز دی په دې باندې موږ د انسان ژوند بچ کوو نو دا جوړ شوی د دې مقصد دپاره چې په دې باندې موږ د یو انسان ژوند بچ کړو خلکو د دې بې دریغه استعمال شروع کړو نور نقصانات یې راویستل ساید افیکټ ډېر زیات سیوا شو نو سټیراید چې دی د دې استعمال کې ډېر زیات احتیاط وکړئ که تاسو سټیراید استعمالوئ نو پکار دا چې د یو کوالیفاید ډاکټر په مشورې باندې چې هغه ستاسو وجود ته په دغه وخت کې د سټیرایډو اشد ضرورت دی د دې نه بغیر کار نه کېږي نو هله تاسو سټیراید استعمال کوئ د دې دپاره نه چې جیم ته یو
یو نوجوان روان دی او هغه هلته سټیراید استعمالوي چې زه خپل مسل جوړوم او زه سټیم ناسیوا کوم او زه باډي جوړوم او زه خلک امپریس کوم چې زه په نظر باندې ښایسته راشم او خوبصورته په نظر باندې راشم، د دې دپاره سټیراید استعمالوم. قطعا دا د سټیراید استعمال غلط استعمال دی او خپل وجود تباه کول دي. نو د باډي بلډینګ پرپزز دپاره، د کاسمیټیک پرپزز دپاره یا د اتلیټیک کمپټیشن دپاره چې څوک هم سټیراید استعمالوي دا خپل وجود تباه کوي.